دوستانو السلام علیکم زه غوټه یم څنګه یاست جوړ په هر اوس زه او زما همکار جنګ روان ځای صاحب مونږ د شينجيانګ د ئيلې د کازاک کورواکي سيمې د قورغاس ولسوالۍ ته راغلي یو تاسې ګورئ زما تر شا دغه ګوران تاسې پیژنئ دغه ګوران لاوينډر په انګلیسي کې نومول کېږي او خو په چینایي ژبه مونږ ورته شوني څاو وایو نو اوس غوټۍ د شوني څاو په سمندر کې وراره یم تاسې ګورئ واه منظره ډېره ښکلې ښکلې تاسې ګورئ اوس ځايي صاحب هم د ګلانو په سمندر کې ولاړ دي درنو کتونکو سلامونه ستړي مشه جوړ په خیر هیلمند یم چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نن موږ د چین د شينجيانګ د ئيلې کازاک کورواکي سیمې د قورغاس ولسوالۍ یو کلی ته راغلي یو سګون کلی ته راغلي او تاسو ګوره چې د ځايي خلکو په دلته د ګلانو کار کړی دغه ګلان د سمبول یو ډول دی چې په انګلیسي کې ورته لاوينډر خو په پښتو څنګه وایي مونږ په دې هم نه پوهېږو که تاسې پوهېږي په کمنټونو کې راته ولیکئ ځکه چې مونږ اوس یوازې په انګلیسي او په چینایي ژبه غږوو دوی نومونه مو واخیستل خو په پښتو کې ورته ما داسې ځانګړی نوم پیدا نه کړم چې چې ورسره وکړه دا د سمبول یو ډول دی سمبول یو ډول دی د سمبول له کورنۍ څخه دی نو دې ته لاوينډر وایي او دغه ګلان چې خو په راتلونکي کې په چینایي ژبه وایو شوني څاو وایي وایل کېږي نو مونږ اوس له نږدې ځایه او زموږ دوستانو ته دغه ډېر ښکلی څنګه وایي بانجاني ګلان کوچني ګلان او سمبول یو ډول دی تاسې ګورئ ډېر ښه بوی لري البته ځکه چې دا د عطر سوان دی د جوړونې سوان دی او د دغه شان ګلان له وچ کېدو نه وروسته ډېر زیات تولیدېږي او هم یو ډول اقتصادي ګلان دي ګرانو دوستانو او شوني څاو یعنې لاوينډر هم یو ډول اقتصادي بوټی دی او سمبول دغه ګلان له وچ کېدو نه وروسته ډول تولیدېږي مثلا عطر شوني څاو 香水 او تیلو وړي په شان د عطري وړي 精油 مثلا بارختونه د خوب کولو لپاره بارختونه هم تولیدېږي او عطري بارختونه ځکه چې د چیني د طبي اصولو له مخې دغه ډول تاسې ګورئ ښکلی ګلان د روحي د آرامتیا لور لوبوي او د معدې ناروغۍ د علاج لور هم لوبوي نو ډېر ښه کارول کېږي او زموږ د روغتیا د ساتلو لپاره هم ډېر ښه کارول کېږي نو اقتصادي ګټې ډېر ښه دی او هره ورځ که په دې کلي کې یا په دې ولسوالۍ کې ښایي ډېر زیات وچ ګلان تولیدولی شي او نه یوازې په چین کې هم د امریکا اروپا په شمول نورو هېوادونو ته هم صادرېږي داسې تولیدات نو ښه ګټې اخیستلی شي نو ځايي صاحب زما په اند ښایي زعفران هم اقتصادي ګلان دي خو لاوينډر د زعفران په شان هم اقتصادي ګل او زما بیک په زما کا باندې نو ښایي دغه ځای نه یوازې د ګلانو صنعتي چارې په پرمختګ سره سم خپل اقتصاد پیاوړی کړي او هم د سیلاني چارې د پیاوړتیا له لارې خپلې د ځايي اوسېدونکو ګټې هم پیاوړې کړي تاسې ګورئ ښکلی تاسې ګورئ ډېر زیات د شات مچي هم دلته د شات د اخیستلو لپاره زحمتکښ کار کوي داسې ګورم ښکلی دی تاسې خوښیږي
哈زمونږ نننۍ ویډیو همداسې دی ځکه چې غواړم چې په دې ځای کې ښکلې عکسونه واخلم او ښایي غواړم چې زما په ذهن کې ښې خاطرې پاتې کړي او کلم زما په تاسې باید هم د دې ځای نوم یاد شي دغه ځای د چین د شینجیانګ د ئيلې کازاک کورواکي سیمې د قورغاس ولسوالۍ دی او په چینایي ژبه مونږ ورته خوچنګ د دغه ولسوالۍ خوچنګ نومول کیږي نو که تاسې شینجیانګ ته سفر وکړئ ځکه چې شینجیانګ افغانستان ته ډېر نږدې دی نو که تاسې شینجیانګ ته سفر وکړئ خوچنګ ته د لاوينډر سمندر وګورئ هرکلی کوو خدای پامان 再见了